نو ما درته ویل د یو چا ادبیاتو خیال ساتل او د یو چا قدر او احترام کول او د پیغمبر په تعلیماتو کې دا زموږ د دین یو حصہ ده چې د هر چا سره د هغې د مزاج مطابق گزاره کول او چې کله سړی د هر چا سره د هغې د مزاج مطابق گزاره وکړي دا د پیغمبر سنت طریقه ده او که دې عصر کې د پیغمبر پر دې سنت طریقه باندې څوک عمل وکړي الله تعالی هغې ته د ولایت مقام ورکولی شي. نن د بعضې خلکو دا عقیده یي چې هغې اولیا چې حضرت جنید بغدادي دی حضرت بایزید بستامي دی دا به په اوس عصر کې څنګه پیدا سي. حضرت حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلی دي چې زما د خدای په ذات قسم چې اوس هم هغه د ولایت دروازه خلاصه ده چې کومه په اولو قرونو کې خلاصه وه او اوس هم پر دې ټولو منصبو باندې د ولایت مستحق خلک او د ولایت پیدا کوونکي انسانان وجود لري چې په کومو اولو قرونو کې ولو. صرف د نبوت دروازه بنده ده د ولایت دروازه نه ده بنده. او ولایت په نن سبا په څه باندې پیدا کیږي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په سنت طریقه باندې. ځکه د ولایت دپاره واحد شرط د پیغمبر علیه السلام سنت طریقه ده. علماو لیکلي دي که یو سړی په هوا باندې رالوتی او هغې د خپلې بزرګۍ دعوه لري چې زه په کرامت او په ولایت هغه ځای ته رسېدلی یم لیکن زندگی ته وګوره زندگی کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت طریقه لري او که نه لري. که چیرې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت طریقه لري بیا خو مبارک بیا خو ولایت دی او صاحب د ولایت دی. لیکن که چیرې هغې په زندگی کې د پیغمبر سنت طریقه نه وي بیا هغې ته دا وایي چې دا د جادو عمل دی په جادو باندې دی عمل ته رسېدلی هغې ته بیا ته د ولایت او د کرامت نوم نسي ورکولی. نو ځکه د ولایت دپاره دوه شی دي. یو شی چې دی هغه تقوا ده او دویم شی قرآن وایي وکونو مع الصادقین د نیکو انسانانو معیت او ملګرتیا ده. د دیندار خلکو سره زندگی تیرول او د دیندار خلکو مجلسو کې کښېنستل او د دیندار خلکو تعلیمات اوریدل او د هغې د ادبیاتو خیال ساتل او د هغې سره د هغې د مزاج او د طبیعت مطابق رعایت کول او د هغې سره په ښه شکل باندې ژوند تیرول دا د امت کې د ولایت پیدا کولو بهترینه طریقه ده. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام زموږ د دین یو اهم هدایت د انسانیت ته پرېږدي چې خالق الناس باخلاقهم چې د انسانانو سره د زندگی راله طالب دی په حجره کې د خپلو مرګرو سره گزاره راله او یو بل څوک دی په محله کې د خپلو همسایګانو سره زندگی راله او یو بل دی هغې په کور کې دننه د خپلو قریبانو د ورونو د دې سره گزاره راله. نو بیا که دی دینداري غواړي او دینداره زندگی غواړي بیا به د هر سړي مزاج ځان ته معلوموي او زندگی به د هغې د مزاج رعایت به کوي او د هغې پر فکر او پر مزاج به ژوند ورسره تیروي او داسې عمل به نه کوي چې د ده د عمل په خاطر د هغې پر مزاج باندې بوج راسي او هغې ته په دې باندې تکلیف ورسیږي. نو بیا خو په دې ستړي وخت کې د پیغمبر په دې سنت طریقه عمل کول دا به د ده دپاره د سلو شهیدانو ثواب پیدا کولو ذریعه ګرځي. الله تعالی دې موږ او ستاسو زندگی کې د پیغمبر پر سنت طریقه عمل راکړي. واخر